تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. جوړونکی نورګل شفق. السلام علیکم همزولو، یوې نوې تاندې څانګې ته مو هرکلی کوم. زه نورګل شفق یم. زندگی میں بے لتانا چه آسمان کې ستوري نه وي، زندگی دې بے لمانا چې کتاب کې توري نه وي، بے ښایسته بے معنا مو زندگی دا، زندگی دا، زندگی دا، دواړه سوي زړونه ګرځو جدایي دا، جدایي. فرښتیا ملګرو، اسمان په ستورو ښه ښکاري او کتاب په تورو، او زندگی هم هله مفهوم او ښایست پیدا کوي چې زړونه جوړ وي او ترمنځ یې جدایي نه وي. ملګري خپلوان او زړونه د خدای نه سره بیلوي. هغه ماشوم شفیق مرید ملګرو چې په یوه روسي ټایپ کې به یې د نورو سندرغاړو سندرې زمزمه کولې او بیا به یې خپل غږ بیرته اورېده، اوس ګڼ شمېر د غږ مریدان دي. د مرکې په موخه یې دفتر ته ورغلم، ور هم د پخپله راته خلاص کړ ملګرو. لاس یې په لاس کې راکړ، خپلې کوټې ته یې بوتلم چې پر دیوالونو یې دته ورکړل شوي ستاینلیکونه نښلول شوي وو. تر څنګ یې د ده یو انځور هم و، ځای ځای د موسیقۍ آلات هم ایښي وو. د کوټې په یوه کونج کې د اوښ مجسمه هم وه چې کډه پرې بار وه، او یوې خواته د ده کاري میز او چوکۍ ایښي وو. زه یې د میلمه په ځای کېنولم، شیریني مخې ته راته کېښوده او له شنو چایو یوه پیاله راته ډکه کړه. ویل یې دمه شه، بیا به غږېږو. ما چای وڅښه، دمه مې وکړه او مرکه مې ورسره پیل کړه. مرید صاحب، اول به دې پوښتنې ته راشو چې څه مو کول دې نه وړاندې؟ اول خو ستاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته د خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم. تر دې مخه خو صرف ماشومتوب کې مې زمزمې کولې، بس نور هېڅ کار نه و. خپله غریبي وه، کار و روزګار و. بس د غریبۍ په اړه دې راته وایي که نه؟ د غریبۍ په اړه تا خو هم ډېرې زیاتې غریبیانې تېرې کړي، تا نه ډېر سخته کارونه ما هم کړي، او اوس یو سندرغاړی یم. خو ډېر زیات جالبه کار چې ما کړی، تقریبا 10 کاله ما خپله خیاطي کړې او شاګردان مې روزلي. ښه، تاسې په ماشومتوب کې زمزمې کولې، څنګه ناڅاپي مو دغه خیال راغی سټیج ته وخېږئ او د خلکو په وړاندې سندرې وایئ؟ په ماشومتوب کې مې زمزمې هم ډېرې زیاتې کولې او شپېلې مې هم غږوله. یعنې یو خدایي استعداد زما په وجود کې و. چا سره مې شاګردي هم نه وه کړې، ولې شپېلې مې غږوله. یعنې ماشومتوب کې زما موسیقۍ سره دومره زیاته علاقه وه چې موږ یو روسي ټایپ درلوده، نو همیشه به ما د نورو هنرمندانو سندرې زمزمه کولې. هغه روسي ټایپ کې به خپل غږ ما ثبتوه، نو هغه به مې بیرته اورېده چې آیا زما غږ ښه ده نه ده. یعنې په دې سبب باندې زما موسیقۍ سره علاقه وه. خو همیشه به زما ملګرو زه تشویقولم چې ستا په اواز کې یو احساس ده، که ته سندره ووایې نو حتما یعنې نتیجه به یې ښه وي. فکر کوم 15 یا 6 کاله مخکې مې خپله لومړنۍ سندره ثبت کړه، بې وفا ولې راته وایې. بے وفا ولې راته وایې، دا بل چا نه بس ته زما یې، پام چې هېڅکله مې هېر نه کړې، خنجر زما په زړه کې تېر نه کړې. یو ګستاخي مې کړې وه چې د هغې شعر هم ما پخپله جوړ کړی، ولې اوس پښیمانه یم چې ولې مې دا ګستاخي کړې، ځکه زموږ او تاسې هېواد کې ډېر ښه تکړه شاعران شته دي. هغې نه بعد هماغه تاسو وایي ملګري دوستانو اورېدونکي وو د افغانستان خلکو چې زه تشویق کړم، ورو ورو تر اوسه پورې لګیا یو. وایي کله چې هغه پخوانی کار چې یو چا ته کمزوری ښکاره شي، نو دا د دې څرګندونه کوي چې سړی وړاندې راغلی دی. اوس تاسې د شعر په انتخاب کې هم ډېر دقیق یې، عوام ډېر ښه شعرونه انتخابوئ. د دې په اړه راته وایي دا څنګه؟ پخوا مې چا سره ناسته او پاسه نه وه، یعنې فرهنګي کسانو سره، شاعرانو سره، ولې تقریبا 4 کاله کېږي چې زه د هېواد ډېر زیات تکړه شاعر عبدالستار سعادت صاحب سره آشنا شوم. نو چې ما د هغه شعرونه وکتل، واقعا ماته ډېر زیات ښکلی احساس راکړ. زما د زړه خبرې وې چې له ما نه لرې تللی زړه نا زړه وې، شاته دې کتلې، یا زندګي مې بې له تا نه زما نوې سندره چې ده، یا د قدم خاورو ښکلولو ته دې پرېنښودم، د قدم خاورو ښکلولو ته دې پرېنښودم، د قدم خاورو ښکلولو ته دې پرېنښودم، دا جمله پاتې شوه ویلو ته دې پرېنښودم، تا سره مینه لرم. هغه صرف دا ونه ویل چې زما شعرونه وایه، د هېواد ډېر تکړه شاعرانو سره زه معرفي کړم. د هغې نه بعد ما چې دا شعرونه ولیدل او شاعرانو سره مې ناسته پاس شوه، زه بیا پوه شوم چې پخواني کارونه زما ډېر زیات ضعیف وو. د خپل د شعرونو په انتخاب ډېر زیات دقیق یم. یو شعر که زما ډېر زیات خوښ شي، هغه خو زما خپله خوښېږي، سره لږه هم زه د هېواد ډېر تکړه شاعرانو سره مشوره کوم. مثلا سعادت صاحب سره، کاروان صاحب سره، نور شاعران دي، هغوی سره مشوره کوم چې آیا دا شعر صحیح شعر ده که نه ده صحیح، نو هغوی چې تایید کړي بیا هغې نه بعد زه وایم. ښه، تا شعرونه
کلیپونه چې کله مونږ ګورو دا کوم کلیپ چې مونږ ګورو زیاتره یې تا سندرو سره ژباړه وي په انګریزي ژبه چې نورو سندرغاړو سره د یو نیم نه سوا ډېرو سره نه وي ولې هرې سندرې سره یې تاسې ژباړه وي؟ شعرونه ډېر زیات ښکلي شعرونه وي او زه غواړم چې صرف زما موسیقي او زما غږ خلک وانه اوري د شعر په مفهوم هم پوه شي چې شاعر څه شی ویلی دي. نو بخصوص موږ او تاسو ډېر زیات هیوادوال دي چې په پښتو باندې نه پوهېږي په بهر ملکونو کې دي په امریکا کې دي اروپا کې دي نو د هغوی لپاره بیا ډېره زیاته جالبه وي چې هم موسیقي ښکلې وي هم غږ کې لږ احساس وي هم ویډیو ښکلی وي او هم د هغې سندرې په معنا باندې پوهېږي. هغوی لپاره هم ښه ده. نور دا چې د خارجان لپاره ډېر زیات جالبه ده چې مثلا یو افغان سندرغاړی چې سندره وایي څه شی وایي یعنې په هغې باندې بیا پوه شي. زه ډېر زیات دې پلوی یم چې باید زما په سندرو ټول خلک پوه شي په معنا یې. ښه دغه تاسې کلیپونه چې وي یعنې هغسې کلیپونه نه وي لکه ځینې نور سندرغاړي چې جوړوي خامخا د ګډا پکې وي نجونې دي پکې ناڅي تاسې کلیپونه یو بیل انداز لري د دې راز څه دی؟ د دې ټول کریډټ ما ته نه راځي ځکه چې زما خپل کار نه ده. زه همیشه هر کار چې کوم زه د هېواد ډېر تکړه شخصیتو سره زه مشوره کوم یعنې سوژې ډېرې زیاتې مهمه دي. باید هغه کوم شی چې ته خلکو ته په کلپ کې ښیې باید یو ډېر ښکلی پیغام ولري. ډاکټر صاحب سمیع احمد ما سره ډېر زیاته مرسته کړې کاروان صاحب ما سره ډېر زیاته مرسته کړې او عبدالستار سعادت ما سره ډېر زیاته مرسته کړې یعنې یو کاري ټیم ده چې دغه ښکلي کلیپونه جوړېږي. که ووایم دا به غلطه نه وي چې په اوسنیو ځوانو سندرغاړو کې چې خصوصا ځوانان یعنې ډېره مینه ورسره لري د چا غږ سره د چا سندرو سره هغه تاسې یې د دې علت به په څه کې وي؟ تاسې خبرې مو کړې چې ولې تاسې د ځوانانو دومره خوښېږئ؟ د دې لپاره چې زه د افغانستان مرید یم د خلکو خادم یم. ما خپل ځان هیڅ وخت له خلکو نه لوړ ګڼلی نه ده. ما د هر چا لپاره سندره ویلې ما د پولیس لپاره سندره ویلې ما د معلم لپاره سندره ویلې ما د ښځې د حق لپاره سندره ویلې ما د ماشومانو لپاره سندره ویلې ما د عاشقانو لپاره سندره ویلې یعنې مستې سندرې مې ویلې تراجیزې سندرې مې ویلې په هره برخه کې ما سندرې ویلې مې دي او نورې هم وایم. د دې لپاره شاید خلک ما سره مینه وکړي همغومره چې خلک ما سره مینه لري هغې نه 100 چنده زه هغوی سره مینه لرم او هغوی ته دا موقع نه ورکوم چې پښیمانه شي. انشاءالله چې زما راتلونکي کارونه به تر پخوانیو کارونو ډېر زیات قوي او ښکلي اوسي. په همدې هیله په رښتیا هم اورېدونکو مرید صاحب ښوونکي ماشومانو میرمنو مینانو او نورو ډېرو ته سندرې ویلي دا دی تاسې یو څو شیبې واورئ. ته د ژوند د غره چینه یې ته د مینې دنیا ګۍ ته وږمه د ګلابونو ته پیدا نیمه نړۍ ته پیدا نیمه نړۍ ستا مقام ته زمونږ سلزله سلام دی. ساتونکی د دې خاورې ته ساتونکی د دې خاورې نه د خوب نه د آرام دی په وطن باندې د پام نه مانه لرې تللې زړه نه زړه وې شاته شاته دې کتلې زړه نه زړه وې د بلال خوږه ملاله قربانا زما مینه زما زانا خسته افغانستان بیرغ مو زمون جکړو په نړۍ کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اوس وایو ودان یو رونا او دوستان یو یکي فاصلې دي یو تر بل قربان یو یو تر بل قربان. تاسې ویل چې ځینو شعرونو کې ما د خپل زړه خبرې ولیدلې تاسې په شعرونو کې ځینې داسې خبرې هم شته چې سړی ډېر خفه کوي ځکه دغه غمګین موزیک خو چې څوک اوري یا غمګینه سندره هم اوري په خپله هم ورسره غمجن کېږي او یوه ډېره داسې هیلې کوونکې سندره چې وي چې هیله پکې وي یعنې یو څوک ژوند پکې لیدلی شي هغې سره خوشحالېږي یو ډاډ دی هغه زړه ته ورکول کېږي. تاسې په خپله هغه سندره چې یو څوک خفه کوي ډېر خوند ورنه اخلی که هغه سندره چې هیلې پکې وي؟ زه په خپله هغه سندره کې چې هیلې وي ډېر زیات خوشحالېږم پې باندې او زما له سندرو نه خلک یو څه شی زده کړي یعنې مثبت پیغامونه هم ولري او خلکو ته احساس ورکړي. بس د زده کړې خبر مو وکړه کوم کسان روزئ شاګردان لرئ په دې برخه کې که نه؟ تر څو خو ملا دا ګستاخي نه ده کړې ځکه چې موږ خپل شاګردان یو ولې بعضو سندرغاړو ته هم پخواني سندرغاړو ته هم نوو سندرغاړو ته ما سندرې جوړې کړي یعنې کمپوزونه مې ورکړي دي. داسې کمپوز خو دې نه دی خوښ شوی چې وروسته دې ویلي چې کاشکې دغه ما ویلی وی څه مې کول چې هغه ته مې کمپوز جوړوم؟ داسې کوم فکر ما ته راغلی نه ده ولې خلکو ته دا فکر
فکر راغلی چې ماته ویلي چې دغه کمپوز تا فلاني سندرغاړي ته ورکوو دا به تا پخپله ویلی وای ولې زه خپل کارونو کې دومره ضعیفه نه یم چې ما صرف هماغه یو کمپوز وي. نو ما هغوی ته ویلي چې انشاءالله زما ډېر کمپوزونه دي را به شي تر هغه به ښکلي کمپوزونه وي انشاءالله راځي. تاسو یو پړاو پیل کړی و چې ځینو ولایتونو ته لاړ شئ هغلته کنسرتونه ورکړئ. اول مو دا په څه موخه پیل کړی و او څنګه شو بیا؟ له نن نه یو کال مخکې خپلو دوستانو سره په همدغه دفتر کې ناست وم. هغوی سره ما مشوره وکړه چې زه غواړم د افغانستان لپاره یو کار وکړم یعنې یو خدمت وکړم. هغوی ته ما ویل زه غواړم چې یو البم جوړ کړم چې هغه کې 10 سندرې وي او مناسبتي سندرې وي چې په 3 میاشتو کې ما د افغانستان مرید البم تکمیل کړه. هغې نه بعد زما دوستانو ما ته مشوره راکړه چې خیر اوس چې ته غواړې افغانستان لپاره یو کار وکړې نو کوشش وکړه چې د هېواد په هر ولایت کې ته کنسرتونه ورکړې او دا ښکلي پیغامونه هم خلکو ته ورسوي. هغې نه بعد موږ بس په اول پړاو کې ننګرهار، مزار شریف، هرات، کابل، هلمند مې انتخاب کړ. کابل کې مې د ښځو لپاره هم یو کنسرت ورکړ چې هغې کې هم تقریبا 12,000 ښځې راغلې. د ښځو نړیواله ورځ وه. کابل کې مې د ماشومان لپاره هم کنسرت ورکړ د یتیمانو لپاره او هغه ښکلي پیغامونه مې ټولو خلکو ته ورسول یعنې هغه مناسبتي سندرې چې وي په ژوندۍ توګه مې ټولو ته وویل. نو زما اخرنی کنسرت په همدغه لومړي پړاو کې د هرات کنسرت و چې هغه له بده مرغه بیا کنسل شو. انشاءالله کوم بل وخت به هغه کنسرت هم ورکړم او د هېواد نورو ولایتونو کې هم زه پلان لرم چې یو ورځ نه یو ورځ کنسرتونه ورکړم د خپلو مینهوالو لپاره. مونږ هم همدا دعا درته کوو. ځینې سندرغاړي دي ډېر عجیب عجیب شیان وایي، ډېر عجیب عجیب کلیپونه جوړوي. څه به ورته ووایې؟ څه وکړي باید؟ اوس ما فقط ما په هره مرکه کې ما دا ویلي چې یوه سندره په 4 وزرونو باندې الوزي چې هغه شعر ده، کمپوز ده، موسیقي ده او خپله د سندرغاړي احساس او آواز ده. اوس جمع یو هم ورته ویلی شو ځکه چې ویډیو کلیپونه دغه باید ډېر زیات دقیق اوسي. دوی همدغه 15 شیان دوی باید په پام کې ونیسي که نه د دوی سندره کولی شي چې ډېر په ښه توګه والوزي او ډېر علاقمندان هم پیدا کړي او د خلکو په زړونو کې ځان ته ځای هم پیدا کړي. نو دوی ډېر زیات دقیق اوسي. د خلکو سطحه د اورېدلو دی باید دوی لوړه کړي نه چې هر رقم سندرې باید دوی ونه وایي. په 2-3 میاشتو کې یا 4-5 میاشتو کې یوه سندره وایي خو ښه سندره دې وایي. فکر کوم تاسې مقصد دا دی چې ځینې کسان وایي چې نه زه چې دغه شعر وایم دې لپاره چې خلکو غوښتنه ده، خو دوی دا فکر نه کوي چې باید هغه د خلکو ټیټ ذوق راپورته کړي ځان سره. بالکل دا فکر هغوی کې نشته. خو هغه سندرې چې وي د هغوی بیا هغه عمر ډېر زیات کم وي، 20 ورځې یو میاشت پورې خلک اوري او هغې نه بعد بیا بس هغه سندره مړه شي. ورسره دی هم بیا له منځه ځي ورو ورو. دا هم بیا له منځه ځي. خیر ذوقونه مختلفه دي، شاید هغوی هم ځان ته مینهوال ولري. نو زما په نظر فقط دوی دي باید د خلکو دغه ذوقونه لوړ کړي. سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د آزادۍ رادیو نه تاندې څانګې خپرونه اورئ. که یو څه دا هم راته ووایې چې هغه وخت چې تا باندې سختې تېرېدلې، سختۍ در باندې تېرېدلې او اوس کیدای شي هلته به تا یو محدود ملګري به دې لرل، خو اوس څومره دغه خپل ځان کې بدلون احساسوي؟ بدلون خو ډېر زیات راغلی ځکه چې پخوا زما ډېره یو وړه کورنۍ وه، ډېر کم ملګري مو. اوس ټول افغانستان زما کورنۍ ده او ټول افغانستان زما ملګري دي. نو غواړم چې د هغوی محبت مینه نوره هم زیاته شي. مثلا دلته زه وینم ډېر ستاینلیکونه دغه دیوال کې لګېدلي، تاسو چې ما سره ناست یې دغه د ستاینلیکونو په اړه راته ووایئ. خب ستاینلیکونه خو ماته د هېوادوال طرف نه راکړل شوي دي، ولې 2 ډېر زیات مهمه ستاینلیکونه چې دلته دي. یو خو د اطلاعات فرهنګ خوانی وزیر خرم صاحب د هغه له طرفه زه ستایل شوی وم د بلال خوږازانه سندره کې. بل دا چې د هېواد ولسمشر هم زه تقدیر کړم ډېر زیات. یوه خبره مې تاسې په وال ولوسته په فیسبوک کې چې حامد کرزي درته ویلي و چې دغه نوره مو پویوه، هغه خبره مو که راته ما ته ویلي چې یعنې ډېرې ښکلې سندرې لري، هغه سندرې چې ټولو په زړونو باندې لګېږي او بخصوص د افغانستان لپاره کار کوي. ته ښکلې میهني سندرې لري. نورو سندرغاړو ته هم دا نصیحت وکړه چې لکه تا غوندې میهني سندرو باندې کار وکړي، له دې نه چې لاړ شي تاجکستان ته او ازبکستان ته. ما ورته ویلي وو په 2 سترګو ولسمشر صاحب ولې نه، حتما دوی ته وایم زه. بس خدای دې وکړي چې هغه هیله هم ترسره شي. ښه نو د ستاینلیکونو په اړه مو ویل. یو ستاینلیک ماته د میرمن کلتوري بهیر لخوا راکړل شوی و. زه هلته یوه مشاعره وه، زه تللی نو هغوی زما کارونه وستایل. دلته ډېر دي خو منتها زما له یاده وتي اوس د کوم ځای لخوا. بس نو خدای دې وکړي چې یو څو کلونه بعد که ژوندي وو یو وخت راشم چې میډالونه او ستاینلیکونه دومره ډېر چې مونږ ته یې ناستې ځای نه وي. یو وخت تاسو راشئ لکه استاد ګلزمان غوندې زما ټولو ځینو کې میډالونه وي. بس خدای دې وکړي خوشحاله اوسئ. انشاءالله تاسو هم خوشحاله اوسئ. د بلال خوږه اذانه د ملالۍ قربانه زما مینې زما ځانه ښایسته افغان